السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو، زه یم سید الله حسن وزیر بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، لکه څه ډول تاسو ته ښکاره معلومه ده، نن ورځ په فیسبوک کې دغه انځورونه زیات ښکته پورته کېدل او د هر چا په پروفایل به لګېدلي وو، هر چا به پوسټ کول. نو زیاتو کسانو ما نه هم غوښتنه وکړه چې دغه طریقه موږ ته راوښیه. نو ما هم تاسو ته په ډېر بیړه سره دغه ویډیو تیاره کړه. ویډیو مې جوړه کړه، زه هم زیات مصروف وم، خو زه هم تاسو ته طریقه درښایم. نور ویډیو نه اوږدوم، خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او که څوک زموږ دغه ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم درسره لایک کړئ او ویډیو له خپل ملګرو سره شریکې کړئ. نو ملګرو، د دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ. فوټو لیب اپلیکیشن دی، دغه اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې شته. کله چې څوک زموږ دغه ویډیو په پیج باندې ګوري نو د ویډیو نه پورته یا لاندې به دغه اپلیکیشن لینک پروت وي، تاسو له هغه ځای څخه هم ترلاسه کولی شئ. نو کله چې ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، په دغه کې په زرګونو افیکټ نور هم شته، نه یوازې دغه چې موږ یې غواړو، په زرګونو افیکټونه نور هم پکې دي. تاسو دغه هر یو چې غواړئ په دې کې خپل انځور زیاتولی شئ او جوړولی شئ. تاسو ته لاندې ښکاري، دلته خو زما نیټ ضعیفه دی، راخلاصوي نه. کله چې دغه ټول راخلاص شي نو تاسو ته ډېر جالب افیکټ پکې دي، او دې خوا ته زه راځم نور هم تاسو ته درښایم. دلته تاسو ته ښکاري ډېر جالب افیکټ پکې دي. نو کوم افیکټ چې موږ غواړو ملګرو، کله چې تاسو دلته راشئ د ټریډینګ اپشن ښکاري منځنی، په دغه به کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ دغه تاسو ته ښکاري دلته دی، او لاندې بل هم ښکاري، دغه دوه اپشنې دي. نو زه راځم په دغه کلیک کوم. کله چې دلته کلیک وکړم ملګرو، لاندې تاسو د خپل موبایل ټول انځورونه راځي. دلته به تاسو په آل باندې کلیک وکړئ او بیا هم په آل باندې کلیک. کله مو چې آل باندې بیا کلیک وکړ، تاسو ته خپل هغه انځور ورته راواخلئ چې تاسو یې غواړئ. نو زه دلته یو انځور ورته رااخلم، مثال په ډول ما مخکې هم چې جوړ کړی وم هغه انځور بیا رااخلم، تاسو طریقه درښیم. دلته به تاسو په دغه غشي اپشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ، دغه اپشن چې کله راشي نو تاسو به لږ شاته بخئ، تاسو په دغه کلیک وکړئ. نو لږ به انتظار وکړئ، لاندې پروسیسینګ روان دی، تر 3 پورې دا پروسس کېږي. نو دغه د پای ته ورسېد دا پروسس. نو دلته به تاسو په لاندې سکایپ اپشن کلیک وکړئ. دلته تاسو ته ښکاري ملګرو چې دغه انځور تیار شو. دلته تاسو ورسره د خپلې خوښې ټیکس او نور شیان هم زیاتولی شئ، او که دغه ټیکس ورسره لیکنه نه غواړئ چې ورسره ولیکئ نو بره 3 ډاټس ښکاري، په دغه 3 ټکو به کلیک وکړئ او دلته سیو اپشن ښکاري، سیو ټو ډیوایس، په دغه به کلیک وکړئ. نو ګټ اټ په دغه اپشن به کلیک وکړئ او دلته تاسو ته اپشن راغی ایمیج سیو اټ. نو دغه اپشن دغه انځور ستاسو د موبایل ګیلري ته اوس سیو شو. نو ملګرو، دغه طریقه چې ما تاسو ته در وښوده، په دې هیله چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي وي. نو ویډیو ضرور له خپل ملګرو سره شیر کړئ، په پیج باندې هم شیر کړئ او په یوټیوب کې هم شیر کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شیبې ولرئ.